علیکم، زه احمد خبرې کوم. بایومیک چینل ته وخت مو نه درځي. کوم سبجیکټ دی بایو کیمستري. بایو ژوندي ژوند ته وایي او کیمستري چې دا کیمیاوي مواد ته وایي. هذه سبجیکټ چې سبجیکټ زنک دی. زنک دا یو منرل دی. منرلز کوم چې موږ ته غذایي یا مواد یا عنصر چې ورته وایي، عنصر یعنی کیمیاوي مواد چې کوم موږ ته ضرورت دي لکه مالګه یا داسې نور شیان، نو دا هم یو عنصر دی. څه دی؟ عنصر چې ورته وایي الیمنټس دی، یعنی زنک کیمیکل دی، کیمیاوي مواد دی چې موږ ته ضرورت دی، یو منرل دی. څه دی؟ نو دی موږ جسم ته یو لږ خاصه لازمن ضرورت دی، یو لږ اماونټ ضرورت دی. څه دی؟ کم په چیش کې په گروت کې یعنی په غټېدو کې موږ ته کار کوي چې هغه د هر شي گروت یعنی سل گروت کوم هغه لاندې درښایم اوس. او دا په کوم ځای کې دی؟ په سره غوښه کې موجود دی. دا الیمنټ یا دا عنصر چې ورته وایي دا دی. ګوره دا عنصر موندل کېږي. نو د دې دغه فنکشن چې دی دا چې دی یو قسم یعنی انزایم سل قسم انزایم سره کیري هغه یې راخلي بیا په کار لګېږي، یعنې مخ ته ځي، یعنې کیمیکل ریاکشن کې په کارېږي. او میجر رول چې دی دی د هغه په ډي ان اے جوړېدو کې په کار کوي، یعنې غټ رول، یعنې غټ دغه چې دی پلیټ چې دا کوم جوړوي هغه په ډي ان اے جوړېدو کې کار کوي، یعنې په سل په غټېدو کې یعنې حجره په غټېدو کې کار کوي، پروټین په غټېدو کې کار کوي، او هیلینګ ډیمیج یعنې ټیشو دا کوم نساج چې دی دا په جوړېدو کې کار کوي، په امیونټي کې سپورټ کوي، یعنې د جسم کوم جسم حکومت دی په هغه کې سپورټ کوي. دا نو دا دې فنکشن دی. څه دی؟ زنک. زنک نارمل رینج څو دی؟ زنک د 88 ونیسئ بیا تر 100 یعنې مایکروګرام پر ډیسي لیټر دې ته وایي کېږي. څه ده؟ د دې کلیکشن پوینټ دا هم لکه جیل چې راخلي، یعنې د دې خپل مخصوص ټیوب راځي، رویل ایډیټیو ټیوب دی، دا چې د بانجاني قسم یو ټیوب دی، په هغه کې هم راخستی چې 45 منټ بعد به دا ټیسټ پرفارم وایي، یا په جیل ټیوب کې. دا په ډېرو ناجوړیانو کې پورته کېږي، سکین ډیزیز او زنک ډیفیشنسي، لکه دا هم موږ د جسم یو پارټس دی، ضرورت موږ ته راځي، یو کیمیاوي مواد دی. څه ده؟ نو لازمن دی چې زنک کمې ډیفیشنسي ورته وایي، سکین چینجز راځي، یعنې په پوستکي کې مختلف قسم راتلل، په ګلینډ کې بدلون راتلل، په ډېرو شیانو کې دا اسټروایډ کې برخه تلم. ولې کیمیاوي مواد یعنې گروت بیا سم نه راځي. دا په دا کیمسټري مشینانو باندې هم کېږي او په سلیکټرا باندې هم کېږي. د ټیسټ پروسیجر څنګه دی؟ د دې څلور قسم ریجنټ راځي. که د سټنډرډ ورسره لګوي، سټنډرډ و دغه دواړه دوه ټیوب چې راواخلي، نو فلحال به زه سټنډرډ نه درښایم، دغه درښم ټیسټ. نو یو ټیوب چې در واخلي، ریجنټ 1 به ور واچوئ 400 ملي ګرام، بیا به ریجنټ 2 100 ور واچوئ، بیا به نارمل سلاین 100 ور واچوئ، بیا به ریجنټ 3 100 ور واچوئ، بیا به ډایلوټ کړی سیمپل څخه به 100 ور واچوئ، 15 منټه به پرېږدئ، دغه بعده به دا ټیسټ په مشین باندې دغه کوئ ریډایم. نو دا هر ټیسټ چې دی خپل یو پروسیجر لري. نو پروسیجر چې وګورئ په هغه دی بیا ډېر ښه سم سر خلاصېږي. اوس سر خلاص شو، دا یو منرل دی. زنک یو منرل دی. منرل لغات باندې چې دی سر خلاص شو، بس خپله نور سر خلاصېږي.